ګورئ، دغه 3000 کسه چې د سرپرست حکومت له لوري قطر ته لېږل کېږي دا خپلې ګټې هم لري او زیانونه هم لري، خو زیانونه دومره د بحث وړ نه دي. ګټې لومړی دغه خلک چې ځي دا په انفرادي ډول باندې د خپل هغه 3000 کسه چې بیکاره دي دوی ته کار پیدا کېږي او په مستقیم ډول باندې موږ که د اوسط ډول ونیسو چې دغه هر کس 10 کسیز فامیل ولري نو دا تقریبا 10000 کسانو ته یعنې د کورنۍ تمویل پیدا شو، دوی ته عاید پیدا شو. دی په ذات خود کې یو مستقیما ګټه ده. په غیر مستقیما دلته چې دی د کدرونو هغه صیقل کېدل یا د کدرونو مهارت پیدا کول او د نړیوال د کار بازار سره عادت کېدل او هغه مهارتونه جذبول دا کېږي. دغه 3000 کسه قوه یعنې نور هم صیقل کېږي. دا یې دویمه ګټه ده. درېیمه ګټه یې ډېره مهمه چې دا هغه افغانستان ته ریمیټنسز راځي، یعنې تاسو وګورئ د افغانستان اقتصاد چې زیاتره روان دی بیرون چې څومره مسافر اوسېږي او افغانان اوسېږي هغوی په میاشتني یا په کلني ډول باندې دلته افغانستان ته پیسې رالېږي. یعنې هغه اقتصادي نګاه نه که زه ووایم یو ډول د پیسو واردات افغانستان ته ډېرېږي چې دا اقتصادي سایکل او چرخش کې خپله ګټه لري. او بل وګورئ د هېوادونو ترمنځ چې کله غواړئ اړیکې قوي شي، اقتصادي اړیکې، ټولنیزې اړیکې، سیاسي اړیکې، دا په ذات خود باندې خپله یو مثبت اقدام دی او د افغانستان په داسې حالت کې چې بیکاري پکې اوج ته رسېدله ده دا یو قسم هیله-مندي ښودل کېږي حتی نو د نړۍ نورو هېوادونو ته چې بشري قوې ته نیاز لري هغوی دپاره دا یو قسم سیګنل دی چې تاسو کولی شئ د افغان بشري قوې څخه استفاده وکړئ. خو څو ټکي دلته ډېر مهم دي د دې ګټو ترڅنګ. لومړی چې دې کې باید شفافیت واوسي. که چېرته شفافیت نه اوسي او د هغه نیازمندې قوې په سربیره نور خلک ورولېږل شي، یعنې هغه مهارت دی ونه لري یا بل ونه لري او په پروسه کې شفافیت نه اوسي نو کېدای شي دا پروسه آینده کې سبوتاژ شي یا ودرېږي. دویم د دغه کارګرانو د حقوقو خبره ده. دغه کارګران چې باید هلته ځي د هغې جدي نظارت وشي چې دغه زمونږ سرپرست حکومت باید د هغې جدي نظارت وکړي چې آیا دوی ته ټول هغه حقونه چې نړیوال کارګرو ته ورکول کېږي دوی ته ورکول کېږي که نه ورکول کېږي. دوی نه خو ناوړه استفادې نه کېږي، دوی ته خو کم مزد نه ورکول کېږي. دغه یعنې قانونمندي او شفافیت او دې شیانو ته باید پام وشي. زیانونه هم لري دا کار، خو افغانستان غوندې هېواد ته فکر نه کوم دومره زیانونه ولري، خو عموما دا چې دا یو مهارتمنده قوه ده دا باید د وطن څخه ونوځي او په وطن کې باید ترې استفاده وشي. بل که ډېره مسلکي قوه هغه د برینډ ډرینډ بحث دلته راځي، فرار مغزي، یعنې موږ په لوی لاس باندې خپله کدري قوه بل چاته ورکوو. خو زه بیا هم وایم چې د افغانستان د بیکارۍ دلته ډېره ده، بندیزونه دي او په اوس وخت کې دا یو ښه اقدام ثابتېدی شي او نه تنها د قطر سره د نورو هېوادونو سره هم باید ورته تړونونه لاسلیک، پلي او تطبیق شي.